مبارک د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړو پاکستان ته په تاریخي ماتې ورکولو سره د لوړپوړو طالب چارواکو او هیوادوالو زړونه وګټل. حکومت هر لوبغاړي ته زیات ډالر ډالۍ کړل. دا چې طالبان څنګه د لوبغاړو په تاریخي بریا خوشحاله دي او هغوی ته څومره انعامونه ډالۍ کړل. بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د پاکستان پر وړاندې تاریخي بریا کرکټ بورډ د لوبغاړو لپاره جایزې اعلان کړې. د پاکستان پر وړاندې په 20 اوریز کرکټ کې د افغانستان له تاریخي بریا وروسته کرکټ بورډ د ملي لوبډلې لوبغاړو لپاره انعامونه اعلان کړل. افغانستان د 20 اوریز نړیوال کرکټ د غوسیالیو د دویمې لوبې په ګټلو سره سیریز وګاټه. د افغانستان په کوربتوب دا لوبې د متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغاړي کې روانې دي. دا لومړی ځل دی چې افغانستان له پاکستانه لوبلړۍ ګټي. له یادې تاریخي بریا وروسته د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف په داسې حال کې چې اجرایوي رئیس نصیب خان هم ورسره ملتیا کوله، د شارجې کرکټ لوبغاړي کې ملي لوبغاړو ته د دې سترې بریا مبارکي ورکړه. دغه راز میرویس اشرف ملي لوبغاړو او د هغوی مدیره پلاوي ته انعامونه اعلان کړل. هغه وویل چې هر لوبغاړي ته چې په 15 کسیزه لوبډله کې شتون لري یو آیفون موبایل او 3,000 امریکایي ډالر، ریزرف لوبغاړو ته 2,000 امریکایي ډالر او د اداري پلاوي غړو ته چې له لوبډلې سره ملتیا کوي 1,000 امریکایي ډالر انعام ورکوي. لوړپوړو طالب چارواکو هم د پاکستان څخه پر لوبه ګټلو زیاته خوښي څرګنده کړې. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د پاکستان پر وړاندې د افغانستان ملي لوبډلې د بریاوو مبارکي ورکړې ده. مولوي عبدالکبیر د پاکستان څخه د لوبې ګټلو په مناسبت ټولو هیوادوالو ته مبارکي ورکړه. هغه ویلي د افغانانو د بریا وښوده چې دوی په کمو او د نړیوالو په پرتله په نشتو امکاناتو هم د پرمختګ وړتیا لري. مولوي عبدالکبیر زیاته کړې د افغانستان اسلامي امارت د خپلو لوبغاړو تر شا ولاړ دی او ژمن دي چې د تیر په څیر به د وړتیا لوړولو لپاره ټولې ممکنه هڅې کوي. هغه زیاته کړې موږ د کرکټ د اتلانو د لا بریا هیلې لرو او په پوره اخلاص ورته دعاګانې کوو. بلخوا په قطر کې د اسلامي امارت د دفتر مسؤل سهیل شاهین هم په یوه ټویټ کې لوبغاړو او د کرکټ بورډ مسؤلینو ته مبارکي ورکړې ده. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مننه مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه هر اړخیزو معلوماتو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې، د الله په امان.